د سوات په یو ښکلي کلي کې د شینو غرونو ترمنځ یوه نجلۍ اوسېده. نوم یې سپوږمۍ و. سپوږمۍ دومره ښکلې وه لکه چې سپوږمۍ له اسمانه ځمکې ته راکشته شوې وي. سترګې یې تورې او ژورې وې، ویښتان یې اوږد او تور وو، خو سپوږمۍ یوازې د خپلې زړې مور سره اوسېده. پلار یې کله چې هغه ماشومه وه مړ شوی و او د هغې مور بیبي جان ناروغه وه. هغه نشوه کولی چې کار وکړي، نو سپوږمۍ به هر سهار د کلي د څاه نه اوبه راوړلې. هغه به یوه لوښي په سر کې کېښود او روانه وه. د کلي خلک به هغه کتل او وایل به یې واه څومره ښکلې ده، خو دوی به یو ده هم وایل خو د شپې دا څاه ته مه ځه، هلته یو شیشکه اوسېږي. یو ورځ د ماښام 10 بجې وې. هغې اوبه وغوستلې. سپوږمۍ وکتل، د کور په لوښیو کې اوبه نه وې. هغې وایل مورې زه به د څاه نه اوبه راوړم. بیبي جان ویرېده. هغې وایل نه لورې مې، د شپې څاه ته مه ځه، خلک وایي چې هلته شیشکه اوسېږي. سپوږمۍ وایل ما ته څه به نه کېږي. سپوږمۍ خپل لوښی راواخیست. هغې د کور نه ووتله. سپوږمۍ ویرېده. هغې د څاه خواته ولاړه. څاه د کلي نه لرې وه، د یوې غونډۍ په څنډه کې. کله چې هغه څاه ته ورسېده هر څه چوپ وو. هغې لوښي څاه کې کېښود، اوبه یې راوویستلې. بیا یې یو اواز واورېد. یو دروند اواز وایل سپوږمۍ ویرېده. هغې شاوخوا وکتل، هیڅوک نه و. شیشکه د هغې په بدن کې ننوت. سپوږمۍ یو څه احساس کړ، لکه اور، لکه درنه بوج، لکه د مرګ سړه هوا. هغه منډه کړه. هغه کور ته ورسېده. مور ته یې اوبه ورکړې. بیا یې سترګې وڅرخولې. هغه پر ځمکه لوېدله. بیبي جان چیغه کړه لورې مې. سپوږمۍ څه شول؟ ټوله شپه بیبي جان د هغې تر څنګ ناسته وه، ژړله. سهار چې شو سپوږمۍ سترګې خلاصې کړې. سپوږمۍ راپاڅېده. هغې خپلې مور ته وکتل. هغې وایل ته څوک یې؟ بیبي جان حیرانه شوه. هغه وویل زوره زه ستا مور یم. سپوږمۍ وویل ته دروغ وایې، زما مور نه یې، زه مور نه لرم. بیا سپوږمۍ خپلې سترګې کېښودې. هغه خپلې سترګې د ګوتو سره ویوستلې. بیبي جان چیغه کړه نه سپوږمۍ څه کوې؟ سپوږمۍ وخندل. خندا یې لیونۍ وه. هغه وویل زه سترګې نه غواړم، زه یوازې تیاره غواړم. بیبي جان له کوره ووتله. هغه د کلي خلک راټول کړل. ټول کلی راغلی. دوی سپوږمۍ ولیده. سترګې یې له کړیو وتلې وې، وینه بهېدل، خندا یې کوله. خلک ویرېدل. مشرانو وویل شیشکه یې نیولې ده، د څاه شیشکه د هغې په بدن کې دی. د کلي یو ځوان و، نوم یې اسد د کلي تر ټولو ضرور ځوان و. هغه د سپوږمۍ سره مینه درلوده. اوس چې هغه سپوږمۍ په دې حالت کې ولیده د هغه زړګي مات شو. هغه وویل زه به سپوږمۍ وژغورم که څه ومشي. خلکو ورته وویل اسد مه ځه، دا شیشکه دی، هغه به تا وژني. هغه د کلي یو بوډا ملا ته لاړ. اسد ورته وویل سپوږمۍ ته شیشکه شوې ده، زه څنګه د هغې مرسته کولی شم؟ ملا صاحب وویل زویه دا ډیر خطرناک کار دی. دا شیشکه د څاه شیشکه دی. هغه 1500 کاله مخکې په همدې څاه کې مړ شوی دی. د دې شیشکه د وتلو لپاره ته باید د شپې څاه ته لاړ شې. ته باید هغه په قرآن او دعا سره مات کړې. اسد د شپې د څاه خواته روان شو. لاره تیاره وه، باد بهېده، د لیوه غږونه راتلل. بیا یې د آیت الکرسي لوستل پیل کړل. اسد آیات په لور غږ لوستلو. ناڅاپه څاه ولړزېدل. له څاه نه تور لوګي راوتل. لوګي لوی شو تر هغه چې یو لوی تور وحشتناک شکل شو. سترګې د اور په شان سورې وې، غاښونه یې تیره وو، لاسونه یې اوږد او تور وو. ته څوک یې چې زما خوب ماته کوې؟ ته زما څاه ته راغلی یې. اسد سترګې خلاصې کړې. هغه په شیشکه وکتل. زه د سپوږمۍ د ژغورلو لپاره راغلی یم، ته د هغې بدن پرېږده. شیشکه وویل ته یو انسان یې، ته زما مقابله نشې کولی شي. شیشکه پر اسد برید وکړ، خو اسد بیا آیت الکرسي لوستل پیل کړل. هر تورې د اور په شان شیشکه ته وسوځېده. هغه شا شو خو بیا راغی. اسد د څاه دیوال ته وکتل. دیوال زور او کمزورې و. اسد پوه شو چې څه وکړي. هغه یو لوی تیغه پورته کړه او تیغې د څاه په دیوال کې ووهله. دیوال مات شو. شیشکه چیغه کړه نه ته څه کوې؟ اسد بیا تیغې ووهلې.
دیوال رنگ شو. شیشکه د تیغو لاندې خښ شو، خو اسد ودرېدل. هغه وروستی ځل آیت الکرسي لوستلو. هغه ویل: ای شیشکه، ته به هیڅکله له دې ځای نه راوځې. ساه ډکه شوه. اسد کلي ته راستون شو. هغه د سپوږمۍ کور ته لاړ، خو هغه دننه نه شو. هغه یوازې د دروازې بهر وتلیدل. بیبي جان راوتله. اسد ورته ویل: مورې، شیشکه لاړ، سپوږمۍ به اوس روغه شي. اسد لاړ شو. بیبي جان د کوټې دننه لاړه. سپوږمۍ په بستر کې پروت و. سترګې یې بندې وې، مخ یې ژیړ و. بیبي جان د هغې ترڅنګ کېناسته. هغې د هغې مخ ملاو کړ. سپوږمۍ سترګې خلاصې کړې. سترګې یې نورې سورې نه وې. هغې خپلې مور ته وکتل. هغه ویل: مورې، ما خوب ولید. یو ځوان راغی. هغه یو تور شیطان سره جګړه وکړه. هغه ما وژغوروله. هغه څوک و؟ بیبي جان وژړله. هغه ویل: هغه اسد و. هغه ځوان چې له تا سره مینه لري. سپوږمۍ حیرانه شوه. د هغې زړګی ودرېدل. هغه ویل: اسد، زه هغه پیژنم. هغه زما ماشومتوب ملګری و. سپوږمۍ روغه شوه. د هغې ښکلا بیرته راغلې. اسد هغه د خپل پلار او مور سره کېناسته. هغه ویل: پلاره جانه، موره جانه، زه غواړم چې له سپوږمۍ سره واده کړم. ما د هغې ژوند وژغورلی دی. زه له هغې سره مینه لرم. دوی دواړو ویل: زویه، که ته خوشحاله یې، نو موږ هم خوشحاله یو. بل ورځ اسد د خپل پلار او مور سره له سپوږمۍ کور ته لاړ. دوی 3 کسان د سپوږمۍ دروازې کې ودرېدل. بیبي جان دروازه خلاصه کړه. شیر محمد ورته وویل: موږ د خپل زوی اسد لپاره ستا لور سپوږمۍ غواړو. اسد یې سره مینه لري. که تاسو هم ومنئ. بیبي جان وژړله، خو د خوشحالۍ اوښ کې. هغه وویل: زما لور ستاسو د زوی په وجه ژوندۍ ده. زه څنګه نشم منلی؟ هو، زه منم. شیر محمد او حبیبه د سپوږمۍ لاس ونیو. دوی ورته وویل: ته زموږ لور یې. د واده ورځ راغله. ټول کلی راغلل. سپوږمۍ سپین کالي اغوستلی وو. په سر یې سپین رومال وو. لاسونه یې د حنا سره سور وو. سترګې یې د خوشحالۍ نه ځلیدلې. اسد هم نوي کالي اغوستلی وو. هغه د کلي مشرانو سره راغی. ملا صاحب دعا وکړه. ټول کلی آمین وویل. وروسته ټول خلک د اسد کور ته لاړل. هلته ډوډۍ وه، نعمتونه وو، خوشحالۍ وه. سپوږمۍ او اسد د یو بل ترڅنګ ناست وو. دوی یو بل ته وکتل. اسد وویل: سپوږمۍ، ته زما د ژوند رڼا یې. سپوږمۍ وویل: اسد، ته زما زړګی یې. بیبي جان، شیر محمد او حبیبه ټول یو ځای ناست وو. دوی خوشحاله وو. او اسد هر کال د واده په ورځ د سپوږمۍ لپاره ګلان راوړل. هغه به ویل: دا هغه ګلان دي چې زما د مینې ښکلا یې. او دوی په مینه کې ژوند وکړ